شان ویډیو ټول څخه مخکې به تاسو ته وایم چې تاسو زموږ چینل باندې نوي یاست نو د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او سره د غنټې په نشان کلیک وکړئ او دا د لایک بټن هم ضرور کلیک کړئ او زموږ راتلونکي ویډیو څخه فایده واخلئ مننه نو راځئ چې ویډیو شروع کړو تاسو ګوګل پلی سٹور ته ولاړ شئ او پلی سٹور کې به پارلر سپیس PARLER سپیس دا اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ تقریبا 100 میلیونه خلکو ډاونلوډ کړی دی نو دا ډېر ښه اپلیکیشن دی 4.6 ریویو دی او 3 میلیونه ریویوز دي دې د ډېر ښه ریټ روان او 100 میلیونه پلس خلکو ډاونلوډ کړی نو دا اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ دا ما ډاونلوډ کړی نو ډاونلوډینګ پوره شي بیا به اوپن کړئ دا اپلیکیشن څنګه مې اوپن کړو نو دې کې به دا نوې ټیب خلاص دي کې به کنټینیو باندې کلیک وکړئ او بیا به دا ټول الاو کړئ دې سره به دا تیار شو اوس به سټارټ باندې به کلیک وکړئ او اوس چې کوم اپلیکیشن تاسو دوه غواړئ کوم واتساپ غواړئ یا فیسبوک غواړئ دوه په خپل موبایل کې غواړئ هغه در کم سلیکټ کړئ دا شین نشان سره بیا اډ ټو پارلر سپیس باندې به کلیک وکړئ اوس ایکسپټ باندې به کلیک وکړئ او اوس قدرمنو دوستانو اوس دا کې ستاسو سره دوه سره موبایل نو دا اوس هر اپلیکیشن تاسو دوه استعمالوئ چې خپل موبایل اوس فیسبوک لایټ فیسبوک چې کوم دی کې ما خپل یو آی ډي خلاص کړی دا اوس ودی بل آی ډي خلاص لایټ دا سٹارټینګ لایټ اوس په دې کې خپل نوې آی ډي ورکړئ او لاګ ان به کړئ دا چې کوم دی دا لایټ فیسبوک دی دا ما سره الریډي ما لاګین کړی دی خپل دویم اکاونټ زه په دې کې چلوم نو قدرمنو دوستانو په دې سره تاسو کولی شئ چې دوه درې فیسبوک او میسنجر او واتساپ استعمال کړئ نو هیله لرم چې زموږ ویډیو تاسو خوښه شوې وي او د نور راتلونکو ویډیو لپاره زموږ د چینل سره پاتې شئ مننه